شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. السلام علیکم. د لغمان د ملي ټلویزیون ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ. نن سه شنبه د 1415 هجري شمسي کال د ثور یاغوي لومړۍ نیټه ده. ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو تاسو تر دې دمه د افغانستان د ملي ټلویزیون د بیلابیلو خپرونو لیدونکي وي. اوس هم پام وکړئ د لغمان د ملي ټلویزیون سیمه خپرونو ته. خو په سر کې څو مهم خبرونه زه شاکر الله حسان دیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لغمان کې وروستي ورښتونه د دې ولایت په ولسوالیو مرکز مهترلام کې د ځمکې په سطحه د اوبو د زیاتوالي د کروندګرو د فصلونو ښه والي سبب شوي. بزګران وایي د سږ کال بارانونو له امله به یې په حاصلاتو کې زیاتوالی راشي. د همدې خبر نور حال زموږ د همکار په دې راپور کې. په داسې حال کې چې وروستیو بارانونو یو شمېر هیوادوال له ځاني او مالي اړخه زیانمن کړل، خو بزګران بیا دا بارانونه د خپلو کروندو لپاره ګټور بولي. د لغمان ولایت بزګران وایي بارانونو یې فصلونه تازه کړي، د ځمکې په سطحه او تر ځمکې لاندې اوبه یې زیاتې کړي او د وچکالۍ مخه یې نیولې ده. دغه اوسنی باران د خلکو د ګټې لپاره ده، د پټې لپاره ښه ده. کچالو پکې ښه راځي او خشکي سره موږ دغه خل ډېر مخامخ یي، خشکي د منځه وړي او نور حاصلاتو ته پیدا هم کوي. اوبه نو دا زموږ زیرمه وروره سرحدات د سرحداتو کې چې واوره وشي بارانونه پکې اوبه ذخیره کېږي، موږ ته پیدا کېږي. اوله یو ساعت یې ویستله په 10 متره کې اوبه ورکولو، چې هغه اوس په 15 متره کې اوبه ورکوي. دغه یې ګټور ده، نو دغونه ګټه لري. نو اوس فصلو ته هم ګټه رسوي، دا خشکي ورکوي فصل. داسې 2 ورځې به مر شي او 15 ورځې باران لکه چې دوا د پکې وهلي، دونه ګټه ورته رسوي. تک تورې اړوي بیرته. للمو ته خو بیخي سره زر ده، دشت آبادۍ کوچیان خوشحاله وي. اوس پکې یو لیش واښه شنه شوي دي. دشتو ته هم بیخي په ګټه ده، للمو ته هم ګټه ده. غنم زیاتېږي، پر سره حاصل زیات، پیداوار زیاتېږي. په ورته وخت کې د دې ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وروستي بارانونه ګټور بولي او وایي چې سږ کال به په دې ولایت کې د کرنیزو حاصلاتو کچه لوړه شي. خوشحاله وي چې په دې تېرو څو وختونو کې په منظم ډول بارانونه ترسره شو. تاسو پوهېږئ چې دا بارانونه د اوبو د زیاتوالي لپاره ډېر ضرور دي. د باران اوبو څخه نباتات کولی شي مستقیما استفاده وکړي او همدا اوبه د باران کولی شي چې ذخیره هم شي او په وروسته کې د ځمکې لاندې د اوبو په شکل د څاګانو او کاریزونو څخه راپورته شي او د نباتاتو لپاره ترې استفاده وشي. دا ډېره زیاته مهمه ده. که څه هم وروستیو بارانونو د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ته مالي زیانونه اړولي، خو په ټوله کې بزګران او مسؤلین باور لري چې دا بارانونه به د کرنې سکتور ته نوې هیلې ور وبخي. لغمان کې ولسي وګړو یوې مدرسې او یوې ښوونځۍ ته د څه کم 2 میلیونه افغانیو په ارزښت 15 بسوې ځمکه وقف کړه. لغمان کې د پوهنې ریاست د نشراتو مسؤل محب رحمان ملیار ویلي چې فرشغان ولسوالۍ کې د مدرسې او ښوونځي د جوړېدو لپاره یو شمېر خلکو خپلې ځمکې وقف کړي. نوموړی وایي د قاري عبدالجبار په نوم د یو تن له لورې د میو دیني مدرسې لپاره 9 بسوې ځمکه چې شاوخوا 900,000 افغانۍ قیمت لري وقف شوه. ورته مهال د دې ولسوالۍ د نیوکارېګ، نوشي او نوجلګک سیمو ځایي خلکو د خپلو اولادونو د روښانه راتلونکي په موخه 6 بسوې ځمکه د نوکارېګ ابتدایي ښوونځي ته ځانګړې کړه چې مجموعي قیمت یې شاوخوا 700,000 افغانیو ته رسیږي. لغمان کې 2 کورنیو له 15 کلنې دښمنۍ وروسته سوله وکړه. د لغمان د علماو شورا رئیس شیخ محمد سلیم حقانی رسنیو ته ویلي چې د لغمان مرکز اړوند حیدرخانیو سیمه کې د 2 کورنیو ترمنځ 15 کلنه دښمنۍ د دوی په هڅو د قومي مشرانو په منځګړیتوب پای ته ورسېده. نوموړی وایي د دښمنۍ د حبیب الله اخندزاده او محمد ظاهر اخندزاده د کورنیو ترمنځ وه چې دواړو لورو ته پکې 15 تنه وژل شوي وو. هغه وویل د علماو شورا ریاست د سیمې د دیني عالمانو مخورو په پرله پسې هلو ځلو جرګو په خپله خوښه د دښمنۍ لمن راټوله کړه او ژمنه یې وکړه چې له دې وروسته به په ګډه په سوله ییزه فضا کې ژوند کوي او د ورورولۍ او متقابل درناوي لار به خپلوي. په پای کې دواړو کورنیو د اسلامي امارت د مسؤلینو پر وړاندې ژمنه وکړه که هر لوری د سولې د تړون خلاف عمل ترسره کړي قانوني مسؤلیت به پر غاړه لري. د کانون او پټرولیم ریاست کارکوونکو ته د ظرفیت لوړونې د ورځني روزلیز ورکشاپ
ورکشاپ پیل شو. لغمان کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو اداري مسؤلینو لخوا د کانونو پټرولیم ریاست کارکوونکو مامورینو ته په اداري برخه کې د ظرفیت لوړونې په موخه د ورځنی روزنیز ورکشاپ پیل شو. د یاد ورکشاپ د پیل په مراسمو کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو مسؤل مفتي محمد نسیم کډونوالو ته د ورکشاپ په هکله معلومات ورکړل او دا ډول ورکشاپونه یې د ظرفیت لوړونې په برخه کې اړین وبلل. نوموړي همدارنګه د ادارو د موثریت لوړول، د ادارو منظم کول، د کارکوونکو مسلکي وده او د شفافیت رامنځته کول د یاد ورکشاپ د موخو په توګه یاد کړل. هغه زیاته کړه چې دغه ورکشاپ په ترڅ کې به د مسؤلیت پیژندنې، اداري مراسلات، مقرره طرز سلوک، فایلینګ سیستم، اداره او مدیریت، پلان جوړونه، صادره او واردة او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه معلومات وړاندې شي. ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو ته د دې ساعت خبرونه چې تاسو هم در وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت.